زما خوږو وروڼو د مشرۍ او د قیادت مقصد هم دا دی چې قائدان حکمرانان مشران به د خپل رعیت داسې خدمت کوي، خدمت لکه غلام چې د سردار خدمت کوي. دغه وجه ده چې کوم پوهه انسانانو هغوی د مشرۍ نه اعتذار غوښته چې ما معاف که زه د مشرۍ کولو نه یمه، ځکه مشري چې دی دا ډېر عظیم مسؤلیت ستا په غاړه کې پرېوته او د یو ذرې ذرې پوښتنه به کېږي، لکه څرنګه چې عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي که یو چیلې د فرات د سند د بحر په غاړه باندې هلاکیږي نو عمر بن الخطاب نه به په ورځ د قیامت باندې د هغې پوښتنه کېږي چې دا ولې هلاک شو. زما خوږو وروڼو عمر بن الخطاب نه د چیلي د هلاکت پوښتنه کېږي او زمونږ او ستاسو د مشرانو د دور حکمرانانو نه به د دې پوښتنه څنګه نه کېږي چې نن مسلمانان ستا رعیت ستا د ملک بچیان د ولږې مړي د ډېر فقر او مسکنت د وجې نه هغوی څه کارونه شروع نه کړل، قتل ته اړ شو، ډاکه مارۍ ته اړ شو، د دنیا کفر قبلولو ته اړ شو، د قسم قسم فسق و فجور ته اړ شول. د دې جواب ورکول به رب العالمین ته ډېره ګرانه خبره یي. زما خوږو وروڼو دې ته متوجه کېدل پکار دي.